د ستړي ژوند به درته څه ووایم ای لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دی ښه وایم خو ښه یم کله یاره نو تا ته اوس زه څه ووایم د نصیر خیره بنسټ په استازیتوب راغلیو کابل ولایت موسهي ولسوالۍ ته د 400 کورنیو دپاره مستحقو کورنیو دپاره مو دلته غذایي مواد راوړي. البته دغه مرسته د قطر هیواد لخوا نه دلته رالیږل سوې وه د نصیر خیره بنسټ په توسط باندې تر مستحقینو پورې ورورسېدله. په دغه خوراکي موادو کې وړه دي، غوړي دي، مکروني، دال، وریځې، لوبیا. نو الله تعالی دې له ټولو هغو ملګرو سره له هغو مسلمانانو ورونو سره ډېر زیات ښه وکړي چا چې د افغانستان د مظلوم ولس لاسنیوی کړی ده. زمی هم سخت ده، خلکو بېروزګاره دي، روزګار نه لري. نو له ټولو هغو خیره خارجي مرستندویو هیوادونو څخه هیله کوو چې د افغان ولس لاسنیوی وکړي، له دوی سره مرستې وکړي، دوی ته د شغل لپاره زمینه برابره کړي تر څو دوی په خپلو په پښو باندې ودرېږي او په آینده کې د چا لاسنیوي ته محتاج نه سي. ډېره زیاته مننه کوو، الله مو وساته. زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دی نور بس نوره زه څه نه وایم